حدیث قدسی دی دام او ډیر ناشنا روایت ته د مؤمن د زړه ورته خوشحاله شي او الله طرف ته به شوق پیدا شي اوږد حدیث دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه په دې حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی دا خبره م الله کړې ده وی یا عبادي ای زما بندگانو کلکم ضال تاسو ټول بېلاري یئ هدایت د صرف د الله په لاس کې دی الا من هدیته مگر هغه چې زه له هدایت ورکړم هغه به نیغه لار رواني او چې الله له هدایت نه ورکړی که نه هیڅوک د دنیا یو طاقت هم نیغې لارې ته نشي راړولی او چې الله له هدایت ورکړي که نه نو د دنیا یو طاقت هم بیا بې لارې کولی نشي ښه د حدیث ته غوږ کېدی وی ای زما بندګانو تاسو ټول ګمراهان یئ مگر هغه چې زه له هدایت ورکړم نو هغه سړی په هدایت دی فاستهدوني نو زمانه هدایت غواړي چې هدایت تر درکم الله ته همیشه سوال کوه دعاګانې چې کله غواړې همیشه به کې دا وایه یا الله ما ته نیغه لار وښیه ما ته هدایت راکړي لکه څنګه چې موږ د منځه په هر رکعت کې وایو اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته نیغه لار وښیه الله وی ما نه هدایت غواړه نو هدایت به درله درکړم بیا وی یا عبادي ای زما بندگانو کلکم جائع تاسو ټول وږي یئ ټول وږي یئ الا من اطعمته مگر هغه چې زه له خوراک ورکړم که نه هغه مړېږي چې ما له خوراک نه ورکړی هېڅوک یې نشي مړولی فاستطعموني اطعمکم نو زما نه خوراک غواړي زه به درله درکومه یعنې دا رزق د رب العالمین نه غواړه د هغه سره خپله رابطه مضبوطه کړه او چې الله یې نه مړوي که نه هېڅوک یې نشي مړولی یو کس به ته وینې په کلي کې او په خپلوانو کې به غریبي ښه دا ټول خلک ورسره منډه وایي هر سړی ورسره مرسته کوي خو دا غریب مالداره کېږي نه داسې که نه غریب مالداره کېږي نه چې په قسمت کې نه دا ټول کلي لګي ورسره منډه وایي ټول خپل خپلوان ورسره ولاړ دي خو غریب مالداره کېږي نه وجه دا ده چې الله یې نه مالداره کوي او چې الله یې مالداره کوي که نه څه ناشنا لار وله پیدا کړي او هغه مال ورته ډېر کړي بیا رب العالمین وی یا عبادي ای زما بندگانو کلکم عار تاسو ټول لغړ یئ الا من کسوته مگر هغه سړی چې زه ورله جامه ورکړم فاستکسوني نو زما نه جامه غواړي زه به درله جامه درکړمه یا عبادي ای زما بندگانو انکم تخطئون باللیل والنهار الله اکبر څومره مهربان رب دی ډېر مهربان دی دومره مهربان دی په دې مؤمنانو باندې چې ما سره هغه الفاظ نشي زه تعبیر وکړم دې ته غوږ کېدي وي ای زما بندګانو وایي ما ته پته ده چې تاسو د شپې هم ګناهونه کوئ د ورځې هم ګناهونه کوئ تاسو هر وخت په ګناهونو کې پراته یئ ښه دا خو معامله زمونږ ده دا معامله د چا ده زمونږ ده چې سحر او ماښام ګناهونه دي خو د رب العالمین معامله خو دا نه ده الله څه وایي وانا اغفر الذنوب جميعا زه راولګمه د شپې او د سحر هغه ګناهونه د ټول وبخمه موږ سحر ماښام ګناهونه کوو رب العالمین راولګي ګناهونه د ټول وبخي دا د عرش ولا معامله ده دغه معامله زمونږ ده لکه الله په قرآن کې څه وایي په سورة ابراهیم کې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا که چېرته تاسو زما د نعمتونو شمارول شروع کړئ نشئ شمارلی اوس دا د الله د طرف نه خبره ده الله نعمتونه دومره راکړي دي چې موږ یې شمارلی هم نشو ښه د دې انسان معامله څه ده ان الانسان لظلوم کفار ښه انسان څه کوي الله وی ظالم دی او ناشکره دی دغه ډېرو نعمتونو شکر هم نه وباسي زما او ستا کار سحر ماښام ما او ستا ګناهونه کوو رب العالمین راته وبخي بیا څه وایي فاستغفروني نو زما نه بخانه طلب کوئ استغفار کوئ زه به درته ګناهونه ټول وبخم یا عبادي واورئ الله وایي وی ای زما بندګانو
انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی. وی دا خبر یاد ساتی گوره ما تا یو مخلوقم نقصان نشی را رسول اللہ وی که تاسو طول لا جمع شی او مال نقصان را کوئی کنا نو تاسو آغا خبری تا نشی رسیده او کی دی نشی اللہ وی جی تاسو مال نقصان را کی. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی او نمالا گوره فائده را کولی شی. من طول انسانان چرا جمع شو نا اللہ لفائدور کولی شو نا نقصان. بيسوي غوغوتا كده ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كستاسو دا أولني كسنوالا دا آخرني بوري مشران كشران بيريان وإنسانان كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. كتاسو طول زمان دیسی بندگان جوړ شي چې زما هر خبره منی نو زما په بچای کې به زره برابر زیاته عمرانه والی. آدم علیہ السلام نواله او د اخرنی انسان پوری سره د پیریانو چې دا ټول عمر الله ته په سجده کې پراتی بیا هم د الله په بچای کې زره برابر زیاته نشي راوسته. او به دې ته سره وکیدا لو ان اولکم واخرکم وإنسكم وجنكم كستاسو دا اولنی کسنا والا دا آخرنی پورے انسانان او پیریان دا طول لا جمش او طول گنانگارش او طول زمان فرمانی شروع کی او یوم خبر نمانی ما نقص ذلك من ملکی شیئا زمان پا بچائی کی بزر برابر کمیم رانا والی که طول دین پری دیگا دا اینی مسئله دا عبادتون کی دا دین داری تبی چی دا اللہ سرخه کی او په الله احسان راړی. نه احسان د الله په تا باندې دی چې تاله توفیق درکړی د هغه د عبادت کولو. دا خبرې به نه کوي چې ما د الله بندګي ډېره کړې ده. ولا تمنن تستکثر. الله پیغمبر ته پیغمبره د خپل عمل ته چې ته په دې نظر ونه ګوري چې ډېر زیات دي وکړو. خو چې پیغمبر ډېر خپل عمل ته ډېر نشي ویلی ما ورته به څه بیا رب العالمین وی لو ان اولکم واخرکم وإنسكم وجنكم تاسو طول إنسانان و بيريان قاموا في صعيد واحد طول بيو ميدان كي ودريگي يتغوكي دي وخصوصا آغا ملگري چه كم دا دعا دا عبادت تير شوه دي دعاگاني نغوالي دا اللانا ودا طول مخلوق چه بيو ميدان باندي ودريگي فسألوني او زمانه چه سأرمانون دي غوالي اسی د یو انسان څومره سدي چې د الله نه غواړي نو چې د ټول مخلوق راجمع شي څومره سبا غواړي چې د ټول الله ته سوال وکړي. فاعطيت كل انسان مسألته او هر انسان لزاغه سور کما سچ غواړي ما نقص ذلك مما عندي نو زما په بچای کې بزره برابر کمه عمرانش او نه بد الله په خزانو کې څه کمه راشي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لکه په غټ دریاب کې چې وسړی ستندې سي ورومنډي او راوچتې کی استند ځان سره سره راوچتې څومره راوچتې او دریاب څومره پاتې شي څنګه چې یې قشای الله که هر مخلوق له هغه سور کې سي چې سجدي غواړي بیا هم د الله په بچي کې کمې نه راشي. نو بیا د حدیث مې دې لپاره وایي د ټول حدیث مې دې لپاره راوغست وإنما هي يا عبادي أزم بندگانو إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أزم بندگانو دا ګور استاسو دا اعمال دي زستاسو دا پاره شمارما او لیکمه او د دقه اعمال بدل در کومه. فمن وجد خيرا فليحمد الله نو کچا په خپل عمل نامو کې خیر ومندو او نیک اعمال ومندل نو شکر دي الله وباسي. ومن وجد غير ذلك او کچا د دین علاوه په عمل نامه کې نور سو ومندو او د غید له ستباشو فلا يلومن الا نفسه نو صرف خپل ځان ملامت کی ځکه چې الله موږ ته هیڅ نشي ویلې. اوس کې سره د قیامت پر ورځ الله ته مخامخ شو په عمل نامه کې ټول ګناهونه پراته دي نو څوک دې ملامت کی خپل ځان ملامت کا. رب العالمین خو حجت قائم کړی دی او سنا اشنا حجت قائم کړی نو ماته ټول ته د نصیحت په دې ابتدایي بیان کې او په دې ابتدایي درس کې